السلام علیکم مینوالو، زه سیف یوسف زیم، تاسو ګورئ سیف یوسف زی یوټیوب چینل. مینوالو، مونږ د عاداتو په باره کې خبره کوله. نن مونږ ذکر د دوئم عادت باره کې کوو. هغه عادت دی د احسان منل. په څه سره منل؟ مینوالو، په الفاظو سره هم منل، په زړه کې هغه تسلیمول. د زړه نه د یو کس احسان منل دا یو داسې عادت دی چې څومره کامیاب خلق دي هغې کې دا عادت ضرور وي. تاسو سره څوک هم احسان وکړي یا تاسو سره چا احسانات کړي وي یا راتلونکي وخت کې تاسو سره څوک احسان کوي، یو عادت ځان له ضرور جوړ کړئ چې د هغه کس نوم اور ځان له یو ډایري والی، یو بالپن والی چې کم کس تاسو سره احسان کوي د هغه نوم او چې کم احسان نه سره وکړي هغه احسان، هغه کار چې کم احسان یې په تاسو کړی وي او ورسره هغه ورځ، هغه تاریخ ضرور لیکئ. دا یو عادت تاسو ځان له جوړ کړئ. زما خپله هم دا عادت دی چې څومره هم داسې رونه بایګان دي چې هغوی په ما باندې ډېر احسانات کړي دي او کوي، څومره خلک دي ما سره احسان کوي، د هغوی نوم، د هغوی هغه احسان چې کوم احسان ما سره کړی وي او دغه شان ورسره تاریخ، دا زه ضرور ځان سره لیکم. اور ډېر ځایونو کې ما داسې کړي دي چې کله مال الله رب العزت توفیق را کړی دی ما د احسان بدله ضرور ورکړی، اگر چې د احسان بدلې ورکولو سره د احسان هغه حق نه ادا کیږي، خو بیا هم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د احسان ښه بدله هغه احسان دی چې تاسو سره څوک ښه وکړي تاسو ضرور د هغه سره ښه وکړئ. چې کله دا یو عمل تاسو ځان له پیدا کوي، دا یو عادت پیدا کوي چې کله تاسو سره څوک ښه کار کوي، څوک د سره احسان کوي، څوک په تاسو باندې ستاسو ملاتړ جوړ شي، ستاسو مدد وکړي، نو د هغه نوم، هغه مدد یا هغه احسان او ورسره تاریخ دا ضرور ځان سره لیکئ. تاسو ته به د هغه احسان همیشه یاد وي اور چې کله هم تاسو ته موقع ملاویږي نو د هغه احسان بدله ضرور ورکوئ، بلکې کوشش کوئ چې د هغه احسان بدله صرف نه بلکې د یو احسان په بدله کې په هغه باندې چې تاسو نه څومره هم ډېر کیدی شي تاسو هغه سره احسان کوئ. د احسان چې کوم کس نه یری الله رب العزت هغه له ضرور کامیابي ورکوي. ولی الله رب العزت هغه کس ډېر زیات خوښي چې څوک ما تاسو ته شاته یو عادت ویلو، شکر ادا کول. جی بالکل، چې چا کې د شکر ادا کولو صفت وي او د شکر ادا کولو صفت هغه خلکو کې وي چې څوک احسان مني. تاسو ځان کې د احسان منلو عادت پیدا کړئ، تاسو کې به د شکر عادت هم راځي. تاسو به بیا د هغه شکریا ادا کوئ. صرف الفاظو کې شکریا ادا کولو ته شکریا نشي ویلی، بلکې تاسو خپل عمل سره دا ثابته کړئ چې زه یو شکرګزار بنده یم، زه د الله شکر ادا کوم. یا یو کس تاسو سره ښه وکړل د هغې شکریا ادا کوم، بیا د هغه سره د هغې بدله، د احسان بدله په احسان سره ورکول. دا دوه عادتونه تاسو ځان کې ضرور پیدا کړئ. الله رب العزت په تاسو د کامیابو خلکو په لیست کې واچوي، کامیاب زندگی به تیروئ، کامیاب به اوسئ. د خپل ځان، د خپل کور، د دې کام، د دې ملک ډیر خیال وساتئ او ډیر محنت وکئ. دا مخکې بوځئ، انشاءالله ډیر زر دی چې الله رب العزت به مسلمانان په ټوله دنیا بر سره اقتدار راولي انشاءالله.